دا د پښتو هغه سړي و بچې 48,000 زه مالک کار نه کوي. ये पदी मिराता दुनिया गए की हाय हाय ये द गम दुनिया द खुशहाली बचर तबिना اختیار هم تر اوسه یو مال نه دی خرڅ نن دې خرڅ کړی که مال ګران دی مال ګران دی او خلکو ته پیسې نشته دی. غا خوار ته یې بس چې دوه غاښه وکړي بیا هغه بس قربانۍ ته چمتو کېږي. ګزاري چې بیرته دوه غاښه وشو بیا قرباني بیا قربانۍ ته چمتو وي. سلام ملګرو په دې هیله یم چې ښه به یاستئ. د پامیر ټیونه مو یو ځل بیا هرکلی کوم. لوی اختر را روان دی او په کونړ کې د لوی اختر د قربانۍ لپاره چې هر کال دلته د مالونو میله لګیږي. سږ کال هم دلته د مالونو میله جوړه شوې، خلک راځي د قربانیو لپاره دلته مالونه اخلي. خو سږ کال یو څه توپیر پکې ښکاري او هغه دا چې بیخي دغه میله کې ډېر زیات رش جوړ وي، مالونه هم بیخي زیات دي. یعنې د تېر کال په اندازه باندې دغه میله کې ډېره زیاته ګڼه ګونه ده. نو هر ډول مالونه دلته شته، غواګانې، بزې، وزې، ګډان. نو هر ځینې خلک یې د پروش لپاره راځي او ځینې خلک یې د خرید لپاره راځي. دغه دلته چې دغه تاسې دا خلک ګورئ او دا مالونه ګورئ، دغه ټول یا څوک د خرڅولو لپاره راغلي یا یې د اخیستلو لپاره راغلي. نو دلته راځو. کاکا جان السلام علیکم. ستړی مه شي، څنګه قراري ده؟ نوم دې څه دی کاکا جان؟ نوم مې معشوق دی ورور. معشوق کاکا د کوم ځای؟ د سلطان کونړ ولایت د سلطان ولسوالۍ. مال اخیستو پسې راغلی که مال خرڅولو پسې؟ مال خرڅوم وروره، خرڅ له مې راوستی. څنګه تیر کال بازار ښه د مالونو که سږ کال ښه دی؟ نو سږ کال مالونه ګران دي، کورونو والی ارزان نه ورکوي، کونجاړې ګران دي، اوړه ګران دي، هر څه ګران دي. کال سر چې وساتي نو بس موږ چې هلته ورشو ګرانې راکوي، دلته بیرته ګران خرڅو. دا مالونه ستا دي که نه؟ دا زما دي. ښه ته راشه دلته کاکا دغه موبایل خبرې وکړه. زه دغه دا ستا دی که نه؟ دا په څو روپۍ قیمت دی؟ دا 45,000 روپۍ دي ورور. 45,000 ډېرې نه دي؟ موږ ته ګران راغلی دی، نو څه وکړو بس. عموما لکه چې سږ کال د مالونو قیمت زیات دی. او مالونو قیمت زیات دی ورور. یو مال کې 100 روپۍ وګټې قناعت پکې؟ یاره وروره موږ چې 10 پکې وګټو، 8 پکې وګټو، خو دغه 1500 2000 بس دغه مال کې پاتې کېږي. بیا چې خپل مصارف پسې ور واچوئ نو بیا به تاسو ته ګټه ډېره کمه پاتې نه شي؟ نو ګټې خو کمې دي، ولې چې دغه منډۍ ده، خړې دوړې دي وروره، څوک تنظام نشته، چاردیوالي نشته، خور نشته. هر سهار پرچه راکوي په دغه ځای، هر سهار د هر مال پرچه 50 روپۍ په هر سهار او ماښام زموږ نه اخلي. دا مال چې اوس دلته شپې وکړه او نن دې 50 روپۍ ورکړي، سبا بیا راځي وروره په وخت رانه بیا نور اخلي. کو خرڅېږي کو نه خرڅېږي. څو مالونه دې راوستي وو منډۍ ته؟ ټول منډۍ ته غالبا 6 ماله ما راوستي. اوس څو پاتې دي؟ اوس پکې 10 ماله پاتې دي. 14 ماله دې څو ورځو کې خرڅ کړه؟ 14 ماله داسې وو، 10 ورځو یا 11 ورځو کې خرڅ شو. تر ټولو په لوړه بیه دې 100 روپۍ مال خرڅ کړه؟ د ټولو لویه داسې ووه چې بس 15,000 90,000 پورې غوان پکې لاړ. سخوندرو؟ او تر ټولو په کمه بیه دې 100 روپۍ؟ د کمه بیه بس دغه 10,000 30,000 دغه پورې لاړ. دا اوس دا خواوشا چې ولاړ دي دا ستا دي؟ دا زما دي. دې کې تر ټولو اوس ګران کم یو دی؟
په دې کې د ټولو ګران همدا پاتې دی نور مې غټ خرڅ کړي او دغه بل په څورې دغه 15,000 روپۍ دی ورور او دا غوا ده د 40,000 روپۍ ده او د قربانۍ لپاره خو به ټول هغه کوم شرایط چې دغه به پوره کړي آماده دي دا دوه نه دي آماده دغه واغه دا غاښ نه دي کله دا یو والا اخلي هغه باندې خرڅو دا غټ خراب باندې خرڅي دغه رانه بیرته بیاي شپې هم بیا تاسې هم دلته پاتې بس هم دې خاورو کې پراتی ورور زه بس خدای دې پکې پراخ رزق درکړي کاکا او خدای دې وکړي چې دغه د اختره پورې درنه ټول مالونه خرڅ شي امین کې الله هم روغ لره الله هم خیر ډېره مننه کاکا ملګرو څنګه ته مې دا کاکا ولاړ دی او ډېر ګیلمن دی چې سږ کال مې وایي بیخي یو مال نه دی خرڅ شوی کاکا جانه ستړی مه شې اول خدای دې وبخه وروره ته هم ستړی مه شې وروره زموږ خواله رالې خیر اوسې ډېره مننه څو ماله دې راوستي وو کاکا درې راوستي دي بېرته هماغه درې ولاړ دي څه وخت دې راوستي دا 5مه ورځ ده نو ولې نه خرڅېږي ګران به ورکړي سور باندې نه بي خیر ځان یې ورکړه خو سور نه بي چا دم کلي څنګه یې دم کړی چې دا مال خرڅ نه شي دغه دم ورله بېرته مات کړي دم ورله زه ماتوم خو له په قلار دا په تور دا خو ماشاءالله ډېر ښه مالونه دي کاکا دا ښه مالونه دا دی که نه دا دی دا په څو دی دا د په څو هغه سړي وه بچې 48,000 زه مالک ماغه کار نه کوي دغه دې زوی دی خو زه خیر دی زه سپین ګیری یم که دا خو 48,000 خو دا ماشاءالله غټ مال دی نو دا څنګه نه خرڅېږي څه خبر په سورې بورې نه پوهېږم هغه دې په څو هغه سیم جانه 52,000 نه رښتیا دې هم تر اوسه یو مال نه دی خرڅ نن دې خرڅ کړی که مال ګران دی مال ګران دی خلکو ته پیسې نشته دی پیسې نشته مال ګران دی قرباني کې غربت نشته غربت د الله په لاس کې دی غربت الله به راکوي بس چرګ هم نشو حلاله ولې د الله تعالی د الله دې څه به چرګ حلاله او خپله قرباني دې کړې اراده نه اراده هم شته چې پیسې الله راکړي چې رای نه کړي چې اراده تیار یو ګلس تی وباسي او 15 غریبانان پکې نور هم راشاري پیسې ته راکې نو خدا سره تیار دی پیسې را خورې دې ته پیسې وباسه ماما ته ماما دې جیب کې دې حلاله کې وینه و چې په دې قرباني مخکې کومه دا خو تاسو سره خو تیار کور کې ولاړ دی که ردی دي که نه پردي دي خورې ته پکې فقط یو څو پیسو ګټې لپاره را 5 روپو ګټې لاغلی چې هغه وشي را بیا چې ونه شي بیا به چې راځي دا خرڅ نشي بیا بیرته واپس کې نه بیا ټیکادار هغه دی زه تش مزدور یم سلیم خان ټیکادار دی زه 100 روپۍ مزدور یم غویا پاک او صافي که خوشیم ورته و خزه کاکا خان دی مکانی ولې زمون خدای دې وکړي چې دغه ټول مالونه درنه خرڅ شي نه امین کې امین ډېره مننه څه پیغام لري اخره کې دی زمونږ دا پیغام لرم چې خورې لږ بوټان لاله چوت والی چې لا باډي مې ورته چوتی شي بوټانو سره باډي خو داسې ډېر خو ټیټ نه ماشاءالله ګوره زما تر دغه ځای لږ چوت یې لږ خلک راله ایرېدې باډي مې وړی کاکا جان ستا نوم څه دی معشوق کاکا ته د غټ بوټان چې دغه تلی غټي که نه دا ورته یو ملګری ډالۍ کې هر څوک چې ګوري او بیا که چا درته ډالۍ کړي زه به در باندې زنده‌باد دی ډېره مننه ښه اختر ولري سالم دلته اختر ولري چې پیلډر کې ګرځي او شا طرف 2-3 جنکۍ هم باري ځه جنکو باندې څه کوو کاکا ملګري مخالکان ملګري دي ښه صحیح ده ډېره مننه کوم شعر خو دې شیرینه چې ما ته زده ما غواړم خر لاندې خو مې شیرینه ویلې او قدارې به مې روپۍ ګټلې شعر راته نه یاد کړم ډېره مننه درنو ملګرو کاکا جان شوخي وکړله او دغه ملګري وخندول موږ لا هم دلته یو نور هم تاسو ته دغه سیمې نندارې د دې میلې نندارې او حالات په تاسې باندې ګورو
دغه میله کې چې دی ګډان ډېر کم دی او تا سره ګډی هم دی تا ګډی د خرڅ لپاره راوستی دی هو یاره ما ګډې د خرڅ دپاره راوستی دی بس نو ښه کار دی کړی لومړی خو ستړی مه شي او نوم دې زموږ لیدونکو ته واخله خیر اوسې عزتمن شي کور دی آباد زه سلیمان یم مرورې ولسوالۍ اوسېدونکی یم ډېره ښه ده د مالونه دې د خرڅ لپاره څومره راوستي منډۍ ته بس خرڅ دپاره خو مې اوس فلحال یو 10 دانې راوستي دي 10 دانې ماشاءالله دا بیا ته ساتې له مخکې نه بیا یې اختر کې خرڅوې که نه اخلې هم د اختر نه مخکې بیا یې خرڅوې دا موږ وروره یوه میاشت مخکې الو بیا یې بس د اختر کې خرڅوو دا یوه میاشت یا 20 ورځې کور کې ځان سره ساتئ هو دا موږ ځان سره ساتو او بس بیا یې خرڅوو په لومړیو کې د 10 مالونه راوستي وو لومړیو کې مې 10 مالونه راوستي څومره دې خرڅ کړي څومره پاتې دي یاره اوس دونه نه دي پاتې بس یو 10 دانې پاتې دي نو 10 دانې پاتې او نن هم صرف دا 10 دانې خرڅ نن هم راوستي او نن هم راوستي نن هم راوستي او 10 هم خرڅ کړي 10 هم ماشاءالله خرڅ کړي ماشاءالله بیا خو تکړې دا ځینې خلک سر ټکای وای نه خرڅېږي نو ونه نه خرڅېږي داسې خو نه ده چې ته زوړ کې لاړې نه وروره ولې نه هو زوړ کلاړي مخکې نه دا مال اخلي خرڅې مخکې نه مال دا بیا داسې درو کې اخلي کومو ساحو کې اخلي دا وروره بس بره درو ته ځو د خپلې مراورې درې ته ځو ایسته شینکوړک ته پسې ځو ښه په عذابوئ نو ښه په عذابه ځان پسې ښه ستړي شو سم د خپل ستړي شي بس پراخه رزق دې پکې خدای درکړي دغه ګډی چې ګډی دی که نه که ګډه ده دا وروره ګډه ده ګډه دا 100 روپۍ خرڅې دا ګډه یاره نو دا مختلف نو چې 14 15 20 موږ سره ډېرې وې که نه نو په هغې کې دا یوه پاتې شوې ده دا یوه 100 روپۍ قیمت لري دا اوس 15,000 روپۍ قیمت لري دا 15,000 او د وضو کې د کم مالونه څه پاتې دي دغه ټول دي دا وضو کې بس همدغه مالونه پاتې دي دې کې تر ټولو قیمت ترینه کومه یوه ده دا خو مختلف ریټ لري څونه واخله څو پورې دا دي چې بېلابېل قیمتونه دا بېلابېل 2,000 10,000 8,000 9,000 15,000 د 6,000 پورې هم پکې شته دغه په 100 روپۍ ده دغه ډېر روانې چې کوي دا ګورې دغه یو به یار په 10,000 روپۍ 10,000 نو قیمتونه د تیر په نسبت ښه دي که نه ګران شوي دي دا مال راکړه دا دې خلک دي دا قیمتونه د تیر په نسبت ښه شوي که نه پورته شوي نه ښه شوي ماشاءالله مخکې به دا ګران و مخکې ډېر ګران و های ریټ یې اوس خو ارزان دي او چې ماله داسې وړوکې د قربانۍ لپاره داسې د پیرزو مال راکې په قیمت یې هم ښه راکې کم یو بل یاره هغه خو دا نور دغه په څو دی دا چې ولاړ دی دغه 5,000 ورکول دا قربانۍ ته چمتو دی وړوکې نه دی نه دا چمتو دی غاښې شوي قربانۍ دا خبره هم پکې رښتیا سلیمان خان وکړه په کوم ډول مال یې هغه تاسې به پوهېږئ که نه چې غاښ یو ځینې نور شرایط چې هله قرباني پې کېږي نو کوم شیان به پوره کوي وروره دې ته دې غاښ نه یې کړي صحیح ده چې 2 غاښې وکړي نو بس هغه قربانۍ ته چمتو دي دا غاښ وارته وي بس چې 2 غاښه وکړي بیا هغه بس قربانۍ ته چمتو کېږي ګزاري چې بېرته 2 غاښه وشو بیا قربانۍ بیا قربانۍ ته چمتو وي بیا لالی بیا لالی به شي ته قرباني به پکې نو ډېره مننه سلیمان خانه په وروستیو کې به دې زموږ ملګرو ته حتما یو څه ډالۍ کې نه عزتمن شي بس ښاد او آباد اوسئ او څه خو راته وویوه که نه یار نو څه شی به ته ډالۍ کړو څه چې دې په دې زړه یو څه زړه غواړي هماغه راته نو زه به تاسو ته څه ووایم تاسو ووایئ تاسو هم ستړی شوی ښه ډېر په دې څېره دې دا ستړیا ښکاري او مونږ هم ګرځېدلي وو بس تا په زړه چې څه هغه راته ډالۍ که کوم یو لنډه زمزمه دې وکړه نو بیخي به خوشحاله شو یہ پدی میرا تا دنیا گئے کی ید غم دنیا د خوشحالی بچر تبینا یا خدای ما چنے کی طالب کنو چی جن کے پدروازو کی سی کوما یا ملګرو تاسو کوزه لاړ شئ یا زما د یار ډله رستی د دربه شمه مننه ډېره مننه سلیمان خانه ډېره مننه کور دې ودان لاس دې راک ډېره مننه درنو ملګرو
دا وه د کونړ ولایت د لوی اختر لپاره د قربانۍ میله چې دلته د کونړ ولسونه راځي، ځینې د خرڅ لپاره د مالونو راځي او ځینې د اخیستلو لپاره د مالونو راځي. نو دغه زموږ د نن ورځې خپرونه چې دلته مو چمتو کړله، تر بیا بلې خپرونې د خدای